منصور د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ دغه د محلي کمیټې مسؤلیت ظاهره په غاړه لرم. کورونه د ارچیک برمل د ډنګر لګر د ارچیک کلی ده د راشد خان له لوري ورته جوړیږي. دا به انشاءالله دا ټول مکمل شوي دي. دا تاسې وینئ دا کړکۍ او دا ورونه یې پاتې دي. دا لږ شپې کې به انشاءالله لا 12 شپې کې به موږ دا خلکو ته وسپارو. ډیره مننه. په برمل ولسوالۍ کې د راشد خان د خیریه بنسټ یوازې په همدې ساحه کې کورونه دي که نورم سره دا څو دانې دي؟ دغه ټول یې 25 دانې شروع کړي د ارچي په کلي کې شروع کړي. نور په آینده کې د 50 کورونو نور هم انشاءالله اراده لري یا بل ورځ واده وکړه بیا راځي. ډیره مننه. د ګیان په ولسوالۍ کې د زلزلې ځپلو دپاره د کورونو افتتاح وشوه چې د افتتاح په موقع باندې د ضد الحوادث او د وزیر معین مولوي صاحب شرف الدین مسلم هم موجود و، د ده سره مال پلوی هم موجود و په هغه کې. او افتتاح پرون ورځ د 50 کورو د سویډن مؤسسې د خوا وشوه. په دې کورونه به سویډن مؤسسې استازو څه ویل چې په دې کورونه به څومره لګښت راشي؟ دی خو خبره دا کوله چې په دې کورونو کې په فی کور باندې تقریبا $3600 موږ په دې باندې مصرف کوو. ځینې مسلې دغسې دي ولې په ګیان کې په برمل کې کورونه رسېدلي دي په ګیان کې ولې نه افتتاح کېدل؟ ستونزه څه شی وه؟ علت څه و؟ د دې په ارتباط باندې خو د موږ د قوم د طرف نه خو داسې خاصه ستونزه نه وه، لیکن د نړیوالو طرف نه یو څه نه څه چې کوم د سستي موجوده وې، څه مشکلات د دې دپاره چې کومه د وي. پرون مولوي صاحب شرف الدین مسلم هم دا خبره وکړه. د دې نه مخکې هم موږ ته خبره کړې وه د امارت د طرف نه چې موږ خو کامل مکمل آماده یو او اجازه د موږ د طرف نه دی ته موجوده ده، لیکن د نړیوالو طرف نه څه ستونزې چې کومه د وې د هغه ستونزې په بنا باندې چې موږ نه پوهېږو چې د دې څه ستونزې وې. او خو هغه ستونزې نه یوه ستونزه یویم دا یې کوله چې موږ ته یې روپۍ نه وې راغلې. کوم مصارف چې دلته د کورو په جوړولو باندې کېږي هغه موږ ته منظوره شوي نه وې. د عدم منظورۍ د وجې نه دغه تخیر او دغه سستي دلته راغلې وه. ډیره خبره دا کېده چې د ګیان ولسوالۍ خلک هغلته ځمکه نه ورکوي، د دې خلکو لپاره زده ورته کورونه ورغوي. بیا هلته ولایتي ادارې هڅه وکړه چې هلته د تاسو لپاره په ځینو ولسوالیو کې د الله اکبر په دښته کې په نورو سیمو کې ځایونه مشخص کړي، هلته تاسو ته تقریبا شاوخوا په 2000 جریبه ځمکه کې کورونه جوړ کړي. خو هغه هڅه هم تر اوسه پورې د هغو سیمې خلک هم فکر کوم له هغو سره دوی په ځینې صلاح مشورو لګیا وو. نو دا ستونزه یې رښتیا ده چې تاسو دلته ځای نه ورکوئ، دا خلک دلته ځای نه ورکوي د کورونو جوړولو ته؟ د امارت اسلامي افغانستان د طرف نه د موږ سره خو کامله مکمله وعده شوې ده او کامل مکمل موږ په دې باندې متیقن یو چې دغه ولس ته چې کومه وعده ورسره شوې ده د مځکې د ورکولې دا وعده امارت خامخا پوره کوي، ځکه چې امارت اسلامي دغه د نور دولتو د دې وعده د نور دولتو د وعده نه چې کومه دو فرق لري. امارت چې یو وعده وکړي په وعده باندې حتما وفا کوي. او بل دویم امارت خو د موږ د ګیان د ولسوالۍ د زلزلې ځپلې د خلکو سره یو داسې قدم اوچت کړی د ترحم چې هغه کیدای شي په دنیا کې نظیر او مثال هم نه لري، ځکه چې امارت اسلامي افغانستان د اولي ورځې د اولي لحظې نه چې کوم اقدامات د زلزلې ځپلو د خلکو په حمایت کې کړي دي نو هغه به کیدای شي په ځکه کې څه وجود او مثال ونه لري. نو موږ هم اوس د امارت اسلامي افغانستان د امیر المؤمنین صاحب په تایید اجازه ورته شوې ده د مځکې او په دې کې